استاد احسان الله درمل لیکي چې د بت پرستانو ښار د بګۍ د عربو غږ ته ټولو ورمنډې کړې چې بګۍ را نږدې شوه، هر چا له نستوڼي بت راویست او ورته په سجده شو. بګۍ د سجده کوونکو له منځه په سختۍ تیره شوه. په بګۍ کې ناست سړي له سره تاج لرې کړ او ټولو ته یې د مننې په دود لاس وښورو. د زرینې بګۍ د عربو آواز لا پوره نه و غلی شوی چې خلک له سجدو راپاڅېدل، بوتان په نستوڼو کې واچول او بیرته په خپلو ورځنیو چارو بوخت شول. فیلسوف آریان دریان ولاړو. داسې ښار یې په ژوند کې اول ځل لیدلی و. هیڅ نه پوهېده چې خلک ولې د یو کس مجسمې په نستوڼو کې ګرځوي او چې هغه وګوري ورته په سجده شي. په سوچونو کې ډوب فیلسوف یو دوکان ته ور وګرځېد چې سرګټ ترې واخلي. دوکاندار ورخطا و، کله به یې په یوه نستوڼي کې لاس دننه کړ او کله په بل نستوڼي کې. فیلسوف شاته وکتل، له لرې یو کس پر اس سپور را روان و، خو له دبدبې معلومېده چې کوم لوی مقام دی. چې رانږدې شو، دوکاندار د لارې سر ته وروت او خپل بت ته په سجده شو. فیلسوف د ونې شاته پټ ولاړ و او چې کتلې هر دوکاندار د خپل دوکان مخې ته یو بت ته په سجده پروت و. بت پر اس سپاره کس ته ورته و. د سپاره د اس ټکا ورو ورو غلی شو او دوکانداران بیرته خپلو دوکانونو ته ور وګرځېدل. فیلسوف له دوکانداره د هغه د ډېرې وارخطایۍ سبب وپوښته. هغه وویل دا ښاروال صاحب و، یوه اونۍ مخکې راغلی او زما د همسایه دوکاندار وار پار خطا شو. د دې پر ځای چې له ښي نستوڼي د ښاروال صاحب مجسمه راوباسي، له کیڼ نستوڼي د قاضي صاحب بت را ایستلی و او سجده یې ورته کړې وه. ګورې نه، دوکان ته غټ قلب پروت دی. فیلسوف قلب ته ورنږدې شو. پرې لیکل شوي ول د تعظیم د آدابو د نه مراعت په جرم یوه میاشت مهرلاک شو. د فیلسوف حیراني لا پسې زیاتېده. ځوړند سر روان و چې د یو کتاب پلورنځي پر لوحه یې سترګې ولګېدې. په زړه کې خوشحاله شو چې نایاب کتابونه به وګوري. ورتاو شو. په کتابخانې کې یوې خواته د نوو چاپ شوو کتابونو المارۍ اوډل شوې وه. فیلسوف د کتابونو نومونه له نظره تیر کړل. د تعظیم آداب، د بت تراشۍ هنر، څنګه ځان پر بت بدل کړو، د دندې په پیدا کېدو کې د بت نقش، له کاڼي تر معبوده بوتان نه مري، زه څنګه بوت شوم. دا وروستی کتاب د داسې یو کس خاطرې وې چې ګڼ بوتان یې په نستوڼو کې زاړه کړي ول او بالاخره له دې لارې په خپله پر بت اوښتی و او اوس خلکو د ده مجسمه په نستوڼو کې ګرځوله. په ټوله کتابخانه کې داسې کتاب نه و چې د فیلسوف زړه او سترګې پرې خوږې شي. د وتلو پر مهال د کتابخانې له کونجه د واه واه او ډېر ښه اوازونه واورېدل. ورته تم شو. د ښار دوو نوو زلمکیو شاعرانو یو بل ته د خپلو بوتانو په اړه نوې قصیدې اورولې. یوه وویل زه خو مایوس شوی یم، هیڅ قصیده مې د کوم بت په زړه منګولې نه لګوي. ذوقونه زنګ وهلي که زما تخلیقي زور اوبه شوی دی، خو په دې ورځو کې فراز لولم، بیخي زما له زړه غږېږي. وایي وہ تو پتھر پہ بھی غرض نہ خدا ہونے تک، جو سفر میں نہ ہونے سے کیا ہونے تک. رښتیا چې د ځان د شته کولو او پر بت بدلولو سفر خورا زړه چاود سفر دی. دوهم ورغبرګه کړه مایوسي نه ده پکار، موږ به قصیدې پخوو، بالاخره به یو غشی پر نښه ولګېږي. زه مایوس نه یم، د غالب په قول دے کے پاتے ہی عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. فیلسوف چې هر چیرې ولاړ او د هر چا خبرې چې واورېدې، له بوتانو پرته بل ذکر او فکر نه و. د جمعې ورځ ول نږدې جومات ته د خطیب د خطبې غږ اورېدل کېده. خطبه د وحدانیت په اړه و. فیلسوف په زړه کې وموسېد او د جومات خواته ور وګرځېد. مقتدیان غلي ناست ول او مولا د وحدانیت په اړه خطبه اوروله. د یو نیم په سترګو کې اوښکې وې. ناڅاپه جومات ته د ساتونکو په بدرګۍ یو لوی مقام راننوت. مولا له منبره راټوپ کړ، له نستوڼو د مقام مجسمه راویسته او په محراب کې ورته په ګونډو شو. مقتدیانو زر زر له نستوڼو د راغلي کس مجسمې راویستې او جومات د زاریو وجه چغو پر سر واخیست. فیلسوف زر له جوماته راووت. د جومات په لاره کې کومه زړه پاڼه پرته وه، پرې لیکل شوي ول یوه د زړه خبر نه په دیر نه په جومات کې وه، څه به سپرلیه د راهب او د مولا نه منم. د کوم چا د شاعر ادرس وغوښته، هغه هدیره ور یاده کړه.
فیلسوف د وتو لار لټول او پر خالي واټې په نامعلوم طرف قدمونه وهل. په مخه کې یوه لویه کارخانه وه، پر لوحه یې لیکل شوي ول د معیاري مجسمه سازۍ تر ټولو لوی مرکز. فیلسوف ورننوت، سلګونه کسان پکې بوخت ول، چا مجسمې جوړولې، چا منظمولې، چا پاکولې، چا رنګولې او چا اخیستې. فیلسوف حیران و، تر ټولو زیات کاروبار د مجسمه سازانو جوړو. یو ځوان راننوت، پر ټټر راځړېدلي کارت ښودله چې د پوهنتون شاګرد دی. یوه مجسمه ساز ته یې له جیبه تصویر راویست، ویې ویل دا مې ملګری دی، کمپاین مې ورته کړی. په نوې کابینه کې ښایي وزیر شي، زه یې باید مجسمه ولرم. بل زلمی لا له مکتبه نه و فارغ او یو بل مجسمه ساز ته یې د کوم نوي والي کېدونکي کس د مجسمې جوړولو فرمایش وکاروه. کارخانه له محصلینو، له استادانو، له شاګردانو، له لیکوالو، له شاعرانو، له مخورو، له ژورنالیستانو، له مولیانو او له رنګارنګ خلکو ډکه وه. هر چا به یوه مجسمه ساز ته تصویر ورکوه او هغه به وعده ورکوله چې په فلانۍ ورځ دې په مجسمه پسې راشه. یو زلمی چې نن یې د مجسمې اخیستلو وعده پوره وه، مجسمه ساز ته وویل وبخئ دا کس وایي وزیر نه شو، اوازه دروغ وه، نو مجسمه یې زما په درد نه خوري، نشي کیدی چې د دې پر ځای راته د دې بل نوي وزیر کېدونکي یار بوت جوړ کړي. مجسمه ساز په کاول وویل وروره دا زموږ د مزدورۍ ورځې دي، د ګڼو مقامونو د بدلېدو اوازې دي، موږ باید د نوو مقامونو ګڼې مجسمې وترسو. د خلکو اړتیا ده چې د نوو مقامونو مجسمې ولري. یو کار دوه ځلې ولې راباندې کوي؟ اول د معبود دقیق وپېژنه، بیا یې د مجسمې فرمایش ورکړه. ته باوري چې دا نوی کس دې وزیر کیږي؟ هو بالکل، خبر دقیق دی. ستاسو مزدوري پوره در کوم، خو چې مجسمه یې د ناستې په حال کې جوړه کړې. ولې د ولاړې په حال کې؟ که د ولاړې په حال کې جوړوي باید امسا ورسره وي. دا د وزیر صاحب عیب دی. زما په نظر په ناسته به ځکه ښه وي چې هنر به یې د دې عیب پرده هم وکړي. ښه سمه ده، خو په دې حالات کې مزدوري یو څه زیاتیږي. هنرمند چې په مجسمه کې د چا د معبود عیب پټوي ځانګړی کار او تخیل غواړي، وخت پرې زیات لګیږي. د دوه نورو ځوانانو له دوه نورو مجسمه جوړونکو سره پر دې لانجه وه چې یوه د خپل معبود ړنده سترګه او بل د خپل معبود پرې شوی غوږ داسې غوښت چې په مجسمه کې معلوم نشي. مجسمه جوړونکو یې خبره منله، خو په دې شرط چې مزدوري به زیاته ورکوي. فیلسوف چې نور نو بیخي تنګ شوی یو مجسمه ساز ته ورنږدې شو. هنرمند د هنر دنده دا نه ده چې خلک مزخرف او د بوتانو بندګان کړي. هنر د انسان د فطرت او زړه هنداره د لوی حسن د جلوې لپاره صیقل کوي. دا تاسې پر څه بوخت یاست؟ هنرمند وویل زه په دې نور نه پوهېږم، خو دومره پوهېږم چې یوه مجسمه په 100 جوړیږي. دا د 10 ډوډیو قیمت دی او 10 ډوډۍ 10 وږي مړولی شي. فیلسوف به که هنرمند پوخت، که محصل، که مولا، که شاعر، که لیکوال، د ټولو د بت پرستۍ تر شا لوږې او محرومیت سنګر نیولی. فیلسوف چې له ښاره ووت، د خپلو یادښتونو په کتابچه کې ولیکل د لوږې ویر او محرومیت د انسان له ذهنه بتخانه او له نستونې د بت غلاف جوړوي. د ښار خلک له بوتانو مجسمو سره له زړه دلچسپي نه لري، خو که یې ونن مانځي فکر کوي چې له لوږې به مړه شي. که څوک غواړي چې د دې ښار شریف خو غربت ځپلي ښاریان د بوتانو او خدای ګوټو له جبره خلاص کړي، نو هغوی یې باید د ولږې له زنځیره آزاد کړي. د جبر د هاغه زندان دړه د لوږې په همدې زنځیر تړل شوې ده.